د کوچنیو مالیې ورکوونکو د تثبیت او مالیه ټاکنې لارښود. یو، د اصنافو یا دکاندارانو په خرڅلاو باندې د مالیې ټاکنه. د اصنافو یا دکاندارانو څخه ثابته مالیه اخیستل کیږي په هغه صورت کې چې د اصنافو کلنی خرڅلاو له 1,50,000 افغانیو څخه لوړ وي، د ثابتې مالیې تابع ګرځي چې په لاندې فورمول محاسبه کیږي. ورځنی خرڅلاو ضرب د 300 ورځې مساوي له کلني خرڅلاو سره. که چیرې د یو دکان کلنی خرڅلاو تر 1,50,000 افغانیو پورې وي، له مالیې څخه معاف دی. او که چیرې د یو دکان کلنی خرڅلاو له 1,50,000 افغانیو څخه لوړ سي، کلنی خرڅلاو منفي 1,50,000 سره ضرب د 0.5 سلنه مساوي له کلنۍ مالیې سره کیږي. د کرایې پر ونډه د مالیې ټاکنه. د کرایې ونډه پر عایداتو د مالیاتو یوه برخه ده چې یو شخص د خپل ملکیت له کرایې څخه عاید ترلاسه کوي. نو په دې صورت کې یو شخص مکلف دی چې مالیه ورکړي. که چیرې کلنی عاید یې د 80,000 افغانیو څخه کم وي، نو د مالیې څخه معاف دی. او که چیرې کلنی عاید یې له 80,000 افغانیو څخه تر 1,50,000 افغانیو وي، د 2 سلنې مالیې تابع دی. او که له 1,50,000 افغانۍ څخه تر 10,50,000 پورې وي، د 10 سلنې مالیې تابع دی. او که له دې څخه د کرایې د ونډې عواید ډیر وي، نو د 20 سلنې مالیې تابع ګرځي. 3، د ملکیتونو پر لیک د مالیې ټاکنه. د ملکیتونو پر لیک مالیه چې پر عایداتو د مالیې قانون د 23 او 30 مادې پر بنسټ د ټولیز قیمت د 1 سلنې مالیې تابع ګرځي. 4، پر رستورانتونو باندې د مالیې ټاکنه. که چیرې د رستورانتونو روبار عاید تر 1,50,000 افغانیو وي، د 2 سلنه انتفاعي مالیې تابع کیږي. او که چیرې روبار خرڅلاو له 1,50,000 افغانیو څخه لوړ سي، نو د 15 سلنې انتفاعي مالیې تابع ګرځي. 5، د ډاکټرانو پر فیس د مالیې ټاکنه. که چیرې د ډاکټرانو کلنی عاید له 80,000 څخه تر 1,50,000 افغانیو وي، نو د 2 سلنې مالیې تابع دي. او که چیرې کلنی عاید له 1,50,000 افغانۍ څخه تر 10,50,000 افغانیو پورې وي، نو د 10 سلنه مالیې تابع کیږي. او که چیرې کلنی عاید د 10,50,000 څخه زیات وي، نو د 20 سلنې مالیې تابع ګرځي. 6، د معاملاتو لارښوونې یا راهنمای معاملات دفترونو باندې د مالیې ټاکنه. که چیرې د معاملاتو لارښوونې د دفتر کلنی عاید له 80,000 څخه تر 1,50,000 افغانیو پورې وي، نو د 2 سلنې مالیې تابع دي. او که چیرې کلنی عاید له 1,50,000 افغانۍ څخه تر 10,50,000 افغانیو پورې وي، نو د 10 سلنې مالیې تابع کیږي. او یا هم که چیرې کلنی عاید له 10,50,000 افغانیو څخه زیات وي، نو د 20 سلنه مالیې تابع ګرځي. قدرمنو مالیه ورکوونکو، ستاسې مالیه د هیواد په ښېرازۍ، خدمتونو او دفاعي سکتور مصرفیږي، او د افغانستان اسلامي امارت ستاسو د یوې افغانۍ مالیې حساب ورکوونکی دی. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.